سلامونه دوستانو، داسې یو ویو څه پوښتنه مه کوئ چیرته راغلی خپله قضاوت وکئ. ویې ګورئ برج الخلیفه دوبۍ ته راغلی یم، نو ولاګ به جوړوم درته تر اخره پورې راسره اوسئ. برج الخلیفه ټاور ته به م برخیږم، هغې نه به ټوله دوبۍ درته ښیم، تر اخره پورې راسره اوسئ. 1.450 چت نه لاندې ګورې، باور وکړه داسې یو نظاره څه پوښتنه مه کوه. کنه دلته کوی شئ څه آنلاین ټیکټ واخلئ برج خلیفه برختلو دپاره، یا دلته واخلئ. څه دلته کله مخلی دویم لاین. Which one is better? Should I go? I depend on you. Which one you like? I don't have that much money. ما دومره پیسې نه لرم، کوم ته لاړ شم. Okay, thank you brother. ښه معلومات مو وکړو. وایي څه 1.450 چت ته څه خیږي 300 هغه د ناخلي 300. Where are you from? India نه دی، نام کوم بلاګر. I'm just starter. I don't have that much follower. یو سړی مې پیدا کړ دلته کار کوي. ښه نوم د څه و؟ جونید جان د پېښور نه دی. ښه او همدلته په 1.450 چت کې کار کوي. کیسه وایي ټاور 2009 کې جوړ شوی دی، 2010 کې خلاص شوی. څه کله هم خلاص شو کنه 900 کورونه و پکې. وایي 900 کورونه اول 2 ورځو کې خرج شو. دا وګوره دا خو څومره ښایسته وي او ښکاري. ښه راغلی یم برج الخلیفه ټاور ته، دوبۍ ته راغلی یم. نو هغه سر څه دی دلته به خیږم، هغې نه به دوبۍ درته ښیم. نو حتما راسره اوسئ. روره دا فواره ده، دلته د فاونټین فوارې ولا شو کېږي، یا به بیګې طرف نه وي، هغه هم در باندې ګورم. او نور راسره اوسئ. نو ډېر زبردسته مناظره ده، وګورئ که نه. ښه د خوا وګورئ. ښه دی د خوا دی، دی نور بلډینګونه دي. روره دی د امار والا بلډینګ دی. ښه زه به دوبۍ برج الخلیفه ته به برخیږو، درته هغې ځینه یې ښیم. ښه دوستانو ځم ټاور خواته، همداسې آرام سره، ډېر نږدې دی، لرې نه دی. مقصد څوک خلک هم څه ګوري. وروره دنیا عکسونه وباسي، پوښتنه مه کوه. مزې د دودې څه دلته کښتۍ کې ناست دي. ویې ګورئ. ښه دا د دوبۍ فواره، دا شپې خوانه وروره لیټونه میټونه لګېدلي وي او ډېر زبردست ماحول وي د خواته. به آرام سره ورځو بولډینګ خواته. او دومره ګرم دی څه پوښتنه مه کوه. دلته خو دننه ټول مالونو کې ګرځې، ښه ښایسته یخ وي او څه باندې روزي، بس بیا یو نه څپي ګرم ولګي در باندې. یاره اوس به کم از کم نه 40 درجې خو به وي. ښه دا د خوا ویو ده. دوستانو د مال ته څه رانوتئ که نه، دلته کوی شئ څه آنلاین ټیکټ واخلئ برج خلیفه برختلو دپاره، یا دلته واخلئ. څه دلته کله مخلی دویم لاین کې به ودارئ. ښه نو زه دویم لاین کې ودارو. وګوره دلته صفه لیکلي م دي. ښه ټیکټ هولډر څوک ټیکټ ولري، ټیکټ پرچې څه څوک چا ټیکټ نه وي اخیستی، هغه کوی شي دلته واخلي. Can I ask something? How much does one ticket cost? It's 250 for the level 154 and 25. And we have a lounge 154. It's 716. So level 24, 25 is 250, and then up at the top 148 is the 399. 399. And the top means lounge. We have lounge 154 level is the 716. So the 301, which level is that? 148. 399. 150 چت ته به خیږو 300 روپۍ ټیکټ دی. But I check online it was like 250 or something. 250 is the 124 and 25. Okay. And then 140 399. We have also peak hour, off peak hour, sometimes discount.
So you have to go in the counter. Yeah. They'll tell you exact price. Okay. And one last question. So I'm making my YouTube vlog. Which one is better? Should I go? Depend on you. Which one you I like. don't have that much money. My dumra pesina lam kum talad shab. Lots of money. You can go 154. Yeah, 154 is like 300. No, it is 769. No, I'm not that rich. I'm gonna choose for 154. Yeah, 140. Yo salo. Okay, thank you, brother. Ha, malumat mo ko wai yo salo salur panzo sam chatta tsakhiji 300 غدا ناخلی 300 درهم 300 درهم ظالم بچه څومره ډیره دي او کبه یو سلو څلریش تخیجی نو اغلط بیا دنا 200 خلی نو 200 کم ټیکټ او 300 غټ ټیکټ نو زم 300 ټیکټ خلم ځکه 50 درهم فرق دی ورکه خو کوي شم څه بره وګورم څه پیسې شته دی او کنه دسی پیسې زی څه پوښتنه ما کوه دلته مالته سره نوځي کوي چې دلته ټیکټ واخلې خو دلته به پوښتنه کوو څار څومره کې وي You are vlogging as well. Where are you from? India. Indiana, the naam kum blogger. I'm just starter. I don't have that much followers. Even me as well. I am just a starter. Okay. So them se so was and man nawe shuruaat hai da khpala muai. India, and you are in Dubai for visiting here. Yes. Okay. Dubai te dam chakarta ragale. Same here, but I live in Belgium. Belgium. Yeah, Belgium. Yes. And which floor are you going to do? 124 and 128 along with 145. Yeah. Okay, I'm doing the same. The last one is too expensive. The last one is like 700 or something. I'm not that rich. Even I am not. But they said that it was around 200 dirhams. Yeah. I have seen that in online. Yeah, I saw it online, 250 or something. Okay, it said 200, so I'll just inquire. Okay, we will see. And دوستانو دی اول وخت کې معلومات درکې د ټول وخت نه دینه سروزي یا د سیبرزي مخکې خېږي نو دوه قسم ټیکټونه درکې یو ټیکټ تور وي یو ټیکټ د سپین وي د سپین ټیکټ سکونډه دا یو سلو اته څلوېښت چاته پورې خاطر شي ما سپین ټیکټ راخځه ام وی آی پی ټیکټ ته ګوره شاید او سوري مین ها وی آی پی ټیکټ ته دا کوي شم څنګه مخيري چتونو پورې وخی جام ورغلی بس دلته وداري لین کې هم نسی الیویټر ته د مخ کې هغه کینو اول خو د یو څو د کې پخپو راولي څه بلډینګ لاندې هغه ته دراولي د لیفټ دراوه اول خو د یو څو د کې پخپو باندې راولي څه بلډینګ لاندې لیفټ ورسي نو یو څو د کې لار شته دی بس فقط هغه کوم ټور ګایډ مشروي هغه د نمخ کې ما فالو کینو وګورئ It's just to cover whole surface of the Burj Khalifa. How long did it take? 18 months. Now to clean all these windows, or 25,000 windows, our special team needs at least 3 months. There were 12,000 workers, 12,380 engineers, and 22 million man-hours were spent to build the tower. 900 apartments, all 900 apartments were sold out in first 2 days. One tower was opened in 2010. Even I got one. Not really. Let's go. ایران دی وی تاور 2009 کې جوړ شوی دی 2010 کې خلاص شوی څه کلم خلاص شو کنه 900 کورونه پکې وی 900 کورونه اول 2 ورځو کې خرج شو 2 ورځو کې فکر وکړئ 900 او یو کور دلته برج خلیفه کې په میلیون ډالر باندې دی نو ته فکر وکړه خار وختو یو سلو څلور 500 چاته دلته څه کوم دی خلاصه بلکونی ده وای خیم درته sorry it's mad no camera it's camera میکروفون اجازت نه لري ډیره خطر وای څه دا میکروفون نه دی
What a năr bărcia, ugora. Holy crap. ugora کنه چې یو ځل او څلور پنځوسم چت نه لاندې ګورې باور وکړه داسې یو نظاره څه پوښتنه مه کوه اخوانه ایم درته وښیم دوستانو دومره یو ښایسته نظاره اولالا د خوا نظاره ده دلته عکسونه هم درته کوی شو بسي کومه بلکوني صدا باندې ځای د 150 چت باندې هغې نه فقط ښي خواته ځای ښکاري او که غواړې اخوا ګیر چاپېره وګورې باید دا بلکوني نه نوځې دننه تاو راتاو شي نو ګیر چاپېره ځای کوی شي وګورې اخوا سمندر هم دی در باندې ګورم یې زم پکې ښکارم اکثر ټول دومره جګ جګ بولډینګونه دومره جګ جګ بولډینګونه څه پوښتنه مه کوه خوند هم کوي څه بره نه وګورې ورته نو سانسیټ هم در باندې ګورم ښه دا وګوره د خوا بلکوني ده ښه دا ما شاته څه ګورئ د خوا بلکوني ده وګوره خلک پکې ولاړ دي ودره څه لږ نږدې ورشم ورسره د خوا بلکوني ده فقط یو تشناب دی 145 جالبه خبره ده چې زه تاسو ته تشناب په باره کې خبره کوم خو اکثر یو تشناب دی ښه که خېټه میټه مې خرابه نو کار خرابېږي 2 کاله وشو دلته کار کې پیجې نوم د ډېر خلک دی ما ته وایي سر ما ته سر مه وایه نورمال هغه ووایه راته ډېر خلک one question how much did you get paid to work here Myself? Okay. it's terrible man Because supply, sir. Most Khalifa paid to the 4,000 something. it's around 4,000 okay normal 4,000 خوشه تنخواه ده خو دې ته کم ورکوي Accommodation, food, everything. اوکې نورمال 4,000 خو هر یو شی د هغو کمپنۍ په لاس وي فقط دې ته 1200 ورکوي okay it's like yeah I mean food everything accommodation yeah and 1,200 is like how much it's like $400 400 euro it's a lot yeah it's a lot but still yeah ما کوم ټیکټ اخیستی هغې کې کافي او خواږه شیان هم ورکوي ښه نه پوهېږم څه چېرته نه به ورکوي دلته نفر دی کښېنه دلته ځای ونیسه نفر خپله راځي درته څه څه شی غواړې درته راوړي Can I sit here? Thank you. خواږه شیان درته راوړي او کافي درته راوړي باره څه کوم دی جوسونه مشسونه دا شیان هم راغوښتی شم دې ټیکټ کې دي که نه زه که داسې ځایونو کې چې اوبه راغواړم ډېر قیمت یې درکوي نو د هر یو شی دې ټیکټ کې دي نو وګوره کافي مو راغوښته ویښیم درته اوبه مو راغوښتې او ورسره داسې یو څو خواږه خوراک والا داسې یو قسم بسکټ شیان مو راغوښتو 2 دانې کجورې راوړي دي نو دا به ورته نوشجان کو یو سړی مې پیدا کړ دلته کار کوي ښه
نوم د څو جونې جان د پیښور نه دی ښه او همدلته په 150 چت کې کار کوي کیسه مو ورسره ډېره وکړه څنګه جونې ده خیره دی ما خو اول فکر کولم دا پاکستانی دی ما پاته پښتون ښکاري نو بیا راته کیسه وکړه که نه وایي ډېر خلک فکر کوي څه ما وګوري که نه فکر کوي در باندې څه پښتون یم که نه تاویدم ما چې دا لږ چې کوم دی خوب را باندې لګي که نه چې تعارف وشو پته ولګېده وینه یو بل پسې منډه وایي که نه خو ومې لیدو خوشحال شم جانجال داسې دی ما مایک اجازت نه لرم که نه دلته نو باید دې کې ډریکي خبرې وکړم څه ورنه وځي مایک اجازه دلته نه لرم دا جانجال یا مو جیب کې دي ښه ومې لیدې ډېر خوشحال شم انشاءالله د ویډیو به جوړو مو بیګی یا سبا یا چون به درته درلیږم انشاءالله جونې جان سره میلاو شم خبرې مو وکړې د اشدارې خواته زه یې راته پیدا کوی راشه دلته کېنه او زه ځم درته جوسونه شیان راوړم ښه نو اشدارې خواته یې کېنولم ودرېڅه دیز نه ویو در وښیم ښه ډېر جانانه هلک دی دا زما نن وله ویو دا مقصد ښه دومره یو ښایسته څه پوښتنه مه کوه الله الله دوستانو څه راځئ حتما راشئ او 140 شاته څه خیږي 150 ته وخیږي ځکه دومره روپۍ نه اخلي درنه خو ویو ډېر ښایسته ښکاري درته او بره نه هر یو شی درته صفا کتی شي ښه جونې جان کیسه خو مو وکړه که نه مۍ هغې سره یې راته سیټ ونیولو د اشدارې سره یې نږدې وایي راشه څه باندې زه هم خستم وګورې که نه ډېر مینهناک دی دا ځان سره بیا بلجیم ته یې بیام او بیا به زه پاکستان که نه چکر به نه دا سړی به زه افغانستان ته بیام دا د پېښور نه دی افغانستان ته کله لاړې نه یم تللی کله به سوچ کې دا لازم زموږ ډېر ملګري دي ډېر اوس امن هم ډېر شوی دی ښه هلته بیخي شپه ورځې ګرځی دلته کې موږ سره یو ملګری و هغه منظوره بچوله تhank you نو هغه سره مې ډېر دغه دی هغه اوس دا درې قسمه دي کوم یو موافق دی اورنج دی واټرملن لیمونیډ درې واړه به تکي دي بس په مزه باندې همداسې کوم او تhank you درې جوسونه یې راته راوړو وایي کوم څکې وایي څکه او ورسره به دا عربیک سویټس کېده وه ورسره ګورې سړي ته د پام دی د برج خلیفه به په ما باندې لوټ کې خلاصه ګوره کوم جوسونه یې راته راوړو ښه دا د څه شي والا دی دا لیمن والا دی دا د لیمن دی دا هندوانې واټرملن دی دا اورنج دی ښه یو د لیمن والا دی یو د هندوانې والا دی یو د اورنج والا دی کافي به دې نه پاس کافي وایي یو بل هم راباندې څکي شپې به مو وروره شپې به مو خوب نه وینو څو بجې پورې کار کوې دلته کې 10 پورې ځه 10 نه بعد به چېرته لاړ شو چکر ولګه ورته کار ډېر کوي او چکر به در باندې وواو مننه نیکه مننه جونې جان دومره اخلاقي درې جوسونه یې راوړو وایي نه وایي باید بله کافي وڅکې نو وروره سویټ دا شیان یې راته راوړو په دوبۍ 150 منزل کې څه دومره شیان درته میلاویږي باید خدای نه لاک شکر وباسې منم څه ټیکټ ته خو پیسې ورکړي دي 300 درهمه خو دا شیان داسې ځایونو کې ډېر قیمته دي چې یو ګیلاس شربت څکې داسې وایي 15 ډېر درهمه خو دا شو ناسو ملک راته وایي څه وایي فونټین شوري شوی دی مې وزره څه وایخیم دوستانو باندې وخیم او د نر بچي لاندې نه به ډېر ښایسته ښکاري لاندې نه یم درته ښیم بیا دې نه بعد د شپې وله ویو شروع کېږي نو شپې وله ویو به در باندې ګورم ښه غیر چاپېره
ولر اوله خوالاړ شم د شپې ولا ویو د خلک ډیر دي دویم چت کې ځکه اول چت ټیکټ قیمته ده اخیری چې زه دویم چت ته راغلم یو سل څلوېښت نو دې کې خلک ډیر دي ښه د خو دا بل ځای دی څه لږ نوره تیاره شي هغې نه بعد یې وګورئ د ځای ښایستوالی څه لږ نوره تیاره شي دا دی د تخوا ځای دی څومره کوی شئ پاتې شئ خو زه لږ نور هم پاتې کېږم څه ځکه تیارې کې در باندې هغه وګورم دې ځای نه تیارې کې در باندې ځای وګورم مقصد څومره ښایسته پوښتنه مه کوه دومره یو ښایسته ښکاري دې ځای نه د ویو څه خوند هم درکوي څه بره ورته ودرېږي او کښېنې ورته وره خو دلته چوکیانې نشته دې چت کې یو سل څلوېښتم چت کې ځکه څه ټول خلک بیا دې ځان اچوي دلته بس دې راکوي دلته او د غټ اخو کوم روډ څه دی فکر کوم هغه د شیخ زاید روډ دی ښه ښه څو اخوانه یې درته وښیم او دلته کلیم علیم خرڅېږي وروره دی بل خوا ځای دا وګوره دا خوا څومره ښایسته ویو ښکاري څه لږ نور هم تیاره شي هغې نه بعد تاسو بیا د ویو وګورئ څه څومره ښایسته به ښکاري ښه دی د خوا ویو د بل خوا نه دا هم در باندې وګورم دا لاندې څه کوم دی دا د هغې والا هغه دی د دوبۍ مال دی څه د کوم درته رڼا کې هم خیال او دا تیارې کې هم سرې خړ غوندې دی او لایټونه ورباندې ډېر نشته خو دا د دوبۍ مال دی Spreken Nederlands? Ja. Oh my god. Van België of van Nederland? Van België. Waar in België? In de buurt van Antwerpen. Ah, oké, ik ben van Gent. We studeren in Gent. Ah, oké. Zit ze kom ze kem daar goezie wale die ga. Ken je film? Ja, sure. Dan gelijk de Belgium wale. Oké, so I don't have light. Oké. Ah, oké, dus jullie zijn van